السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. محترم د سوالي څه پوښتنه کړې ده چې یو خور ستا بیانونه ډېر اوري، دغه د مرګ او د دوزخ څخه د ویرې او د بیرې بیانونه اوري، وایي څومره اندازه وایي اثرات پر کړي دي چې شغل و فکر یې ټول مرګ دی، وایي له ما سره به څه وسي. نو حتی ډاکټرانو ته اوس ورغلي دي، یو قسم مشکلاتو سره مخامخ سوی ده چې ډاکټران ورته وایي چې ته فکرونه ډېر وایې، تا ته به یو لیونتوب در پیدا سي. محترم واقعیت زموږ بیانونه رنګ راوړی دي، ډېر خلکو باندې اثرات کړي دي. الله دې پر موږ باندې اثر وکړي چې موږ عمل ورباندې وکړو. الله دې په هغو علماو کې نه حسابي چې خلکو ته رهنمایي کوو او خلک زموږ په وجه باندې جنت ته ولاړ سي او موږ خپله دوزخ ته ولاړ سو. الله دې مو له هغو علماو څخه نه کړي. نو ځکه چې زه دا ډېرې نارې وم، خدایه ته مې عمي کړي. له دغه ځایه بېرېږم. شاګرد ما ته څه نارې وویل چې خدای عمي مې کړي. نو هغه زه له دغه ځایه بېرېږم چې خدای عمي مې کړي. دی نه چې د هغو علماو څخه څومره چې خلک حق ته رابولم، خپله پر حق نه یم. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي په آخر زمانه کې به داسې خلک پیدا سي، خلک به حق ته رابولي او هغه خپله به اهل د دین نه وي، اهل د حق به نه وي، خلک به د حق لارې ته رابولي. نو همیشه مې کوشش هم دغه دی چې الله دې ما سړی کړي، الله دې ما پر حقه لار باندې برابر کړي. نو محترمه دغه مشکل چې درته پېښ دی، دا هم د شیطان یو دوسه ده، د شیطان یو فریب دی. د مرګ څخه صحابه کرام بیرېدل. د مرګ بیره دا ده چې سړی نیکو ته مخه کړي، له ناروا څخه مخ راواړوي. د مرګ څخه بیره دا نه ده چې سړی غافل سي او سړی په دومره فکرو کې سي چې طاعت او عبادت ځینې پاتې سي. د مرګ بیره دا ده چې سړی په لمانځه کې تغیرات راسي، د سړي په ژوند کې تغیرات راسي، سړی د نارواو څخه مخ راواړوي. مرګ د مؤمن لپاره رحمت دی. الله دې هغه د رحمت مرګ راکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وایي الله جل جلاله وایي مؤمن که له مرګه بد وړي نو خو زما له لقا بد وړي. نو ځکه زما لقا او ملاقات الله وایي بعد المرګ، وروسته له مرګه بعد الموت الله وایي زه ورکوم. نو جنت هم وروسته له مرګه دی. نو د مرګ څخه دومره ویرېدل چې سړی لیونی سي، دا هم دلته د شیطان فریب او د شیطان په دام کې انسان واقع سي. شیطان نه غواړي چې انسان پر یو داسې حالت باندې پرېږدي چې الله ته پر ایمان باندې ورسي. په اوداسه، په لمانځه، په ټولو شیانو کې شیطان سړي سره کوشش کوي سړی په مشکل کې واچي. نو دا محترمې خور دپاره دا نبوي نسخه باید دا تکرار او عملي کړي. د انس بن مالک رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مسجد قباء ته روان وو، صحابه کرامو ته رالو، قل انا نریدو، موږ اراده لرو چې د دغه شیانو پوښتنه درڅه وکړو چې زموږ په سینو کې راګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه ورته وایي قد جاءکم الخبیث من ذلک الباب، شیطان پر دغه دروازه درته راغلی دی. هر وخت چې وسوسې در ولېږي دا کلمات یې وایاست: الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورة الاخلاص ټول نه دی، قل هو الله نسته ورسره، صرف الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي تاسې پناه په الله سره غواړئ، اعوذ بالله ډېره وایاست. حدیث رقم 1244 باب نمبر 199 صفحه نمبر 1301 کتاب دعا د امام طبراني رحمت الله علیه. نو محترمې خور د مرګ ویره دا ده چې په ژوند کې داسې تغییر راوله چې پخوا دې ګناهونه کول، اوس هغه ګناهونه مه کوه.
مرګ در په یادوي، مرګ باید هر مؤمن ور په یاد کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کوي تاسې هغه څه در په یاد کړي شهوات ختموي، خوند ختموي، چې هغه مرګ دی. خو دومره چې هغه انسان له عبادته وولېږي، انسان عبادت څه کمزوري سي، دغه نو بیا د شیطان فریب او دوکه ده. او دغه رنګه د زمزم اوبه څښه، دا خور په حرمینو شریفینو کې وجود لري. د زمزم اوبه په دغه نیت څښه چې الله ایمان کامل را نصیب کړه او د سینې څخه د شیطان وسوسې وباسه او مرګ مې په یاد ولره او ستا د طاعت او ستا د عبادت توفیق را نصیب کړه. نو محترم خور، د مرګه مه ویرېږه، مرګ ته سرمایه برابره کړه. مرګ څخه مه ویرېږه، مرګ ته سرمایه برابره کړه. له قبره مه ویرېږه، قبر ته سرمایه برابره کړه. هغه څوک چې وایي زه له قبر بیریږم، د قبر دپاره دې سرمایه برابره کړي. د قبر سرمایه طاعت د الله او د الله د رسول دی. الله دې را نصیب کړي، الله دې را نصیب کړي. هغه تنګ او هغه تور، هغه د وحشت، هغه د یوازیوالي کور دې الله په خیر الدارین باندې را نصیب کړي. دا د جنت دروازه ده، د دوزخ دغه سپېره قبر یا د دوزخ دروازه ده. دا خاورې به بیا نه وي، بلکې د اور به څرکې لمبې به وي. او دا خاورې به نه وي، بلکې د جنت باغچې او د جنت نندارې به وي. الله دې زموږ قبرونه د جنت دروازې وګرځي. الله دې پر ایمان ورولي. الله دې خپل فضل را باندې وکړي. ګناهګار یو، نافرمانه یو. الله زموږ پر هغو باندې که مو قصدن کړي دي، که مو خطأن کړي دي، که مو په سهو کې کړي دي، الله د عفو کلام ور باندې کش کړه. عجز یو، د اخر زمانې انسانان یو. څه به رد سوي، قصدن به هم سوي، سهون به هم سوي، په بې عقلي کې به هم سوي. الله په دې نیت یې نه کوو چې ستا مقابله کوو، په دې نیت یې نه کوو چې ستا سره دښمني وکړو. الله موږ عجز یو، بې عقلان یو، سرناخلاص یو. الله زموږ پر ګناهو د عفو کلام کش کړه. موږ مات کړي دي، غول مو خوړلي دي. الله زموږ پر ګناهو د عفو کلام کش کړه. په آینده کې توفیق مه ور باندې راکوه. طاعت مو غذا وګرځوه. له ګناهو او د نافرمانۍ څخه مو کرکه وکړه چې بد مو ځینې وسي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.